سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوو ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د ډاکچین او ورتوس ایرډراپونو څخه د ویډرا او دغه د ټوکنو د نغدولو طریقه وښیم. نو راځئ ویډیو تر پایه وګورئ. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. لومړی راځو د ډاکچین ایرډراپ چې موږ په خپل ټلګرام چینل معرفي کړی او دغه څخه د ویډرا طریقه تاسو ته ښیم. ډاکچین ایرډراپ به راواز کوي، دلته به د ایرډراپ برخې ته تاسو راشئ. صحیح په دې چې مو کلیک کړه دغلته به هغه ستاسو کوم ټوکن چې دی به تاسو ته ښیي. مثال ما ته ښیي 401 ټوکن او په دغه څنګ کې ورسره د ویډرا آپشن ده. په دې ویډرا به تاسو کلیک واخلئ. دلته به ملګرو ستاسو هغه ټوکن تاسو ته ښیي. ما ته 0 ښیي ځکه ما بوسټ کړي دي، یعنی لاک کړي مې دي. نو تاسو ته به دلته ستاسو ټوکن ښکاره کوي. ویډرا به ترې څنګه کوو؟ ویډرا تاسو کولی شئ اوکې ایکسچینج او همداشان اوکې ایکس ویلټ ته وکوئ. اوکې ایکس ایکسچینج په افغانستان کې کار نه کوي، خو وایلټ کار کوي. خو که بیا هم څوک ایکسچینج لري غواړي ایکسچینج ته ویډرا وکړي، دلته به په دې ایکسچینج آپشن دا لینک سي لیکلی، په دې لینک به کلیک کوئ او لاړ به شئ اوکې ایکس ایکسچینج ته. لومړی به د اوکې ایکس څخه یو آی ډي راواخلئ. یو آی ډي تاسو د څنګ کې وینئ چې له کوم ځای څخه بیا ترې راواخلئ. دا چې مو راواخیسته دلته بیا ورته ولیکئ. دوم کې به تاسو څه کوئ؟ ډیپوزیټ ادرس به راواخلئ د ډاکچین په شبکه د ټون کوین به راواخلئ ورته چې په دا څنګ کې وینئ چې له کوم ځای راواخلئ. دلته به یې واچوئ. چې دا مو وکړو ملګرو، بس دا لاندې کنټینیو به ووهئ. ستاسو ویډرا به څنګه شي؟ د ډاکچین ټوکنو ستاسو اوکې ایکس صرافۍ ته به ورسیږي. صحیح ده، په 14 تاریخه پورې ورته رسي. او که څوک بیا اوکې ایکس ایکسچینج نه لري، هغوی د بیا انتظار وکړئ دغه آپشن ته، صحیح، اون چین کلایم ته، چې دا 6 ورځې وروسته واضحېږي. بیا دی کولی شي راشي همدا آپشن ووهي او خپل ټوکن اوکې ایکس ویلټ ته ویډرا کړي او هغه ځای څخه بیا خرڅ کړي. نو دغه د ډاکچین ایرډراپ څخه د ویډرا طریقه. اوس راځم د ورتوس ایرډراپ ته. ښه نو ورتوس ایرډراپ څخه د ویډرا لپاره خپل ورتوس ایرډراپ به راواز کوئ. دلته به په دا خپل بیلنس کلیک کوئ. په دې چې مو کلیک کړه دا ډول صفحه راځي. څنګه چې ګورئ ما خپل ټوکن ویډرا ته هم وهلي، خو تاسو ته هم طریقه ښیم. دلته هغه ستاسو ټوټال بیلنس ښیي او دغلته ستاسو اویلیبل بیلنس او دغلته چې دا لیکلي ویډراول ټوکن، دا هغه ټوکن دی چې موږ ته به ویډرا راکوي چې ما ته 600 ولیکلي. ښه دا به اوس څنګه ویډرا کوو؟ د دې د ویډرا لپاره لومړی شرط دا ده چې تاسو باید ملګرو څه وکوئ؟ دغه کمپلیټ دغه 4 ټاسکه باید تاسو کمپلیټ کړئ. دا 4 ټاسکونه اوس څه دي؟ په دې کلیک کوو. دا درته ښیم چې دا کوم دي. په ټاسکونو به کلیک کوئ ملګرو. 4 ټاسکه دي. د ویډرا لپاره شرط همدا ده، دا به تکمیلوئ. لومړی دی وایي چې ورتوس چینل په ټلګرام کې فالو کړه. کلیک به پرې وکوئ. دغه د ورتوس چینل ده، دا به فالو کړئ. فالو شو، دا دا ټیک وخوړ. دوم دی وایي چې ورتوس په ایکس یا ټویټر کې فالو کړه. کلیک به پرې وکوئ. لږ شان به پرېږدئ. بیرته به بیک راشئ. دوباره به پرې کلیک وکوئ. یو ځل، 2 ځل، 3 ځله پرې کلیک وکوئ چې مقصد دا تاسو ته کمپلیټ شي. صحیح ده، داسې بار بار هم پرې کلیک وکوئ چې لږ ریفرش وخوري. او یا هم که ستاسو ټویټر تیار لاګین وي نو د دوی ټویټر تاسو فالو کوئ، بیا بیخي په اسانۍ سره دا څه کړي، دا ټاسک کمپلیټ کېږي. ما په خپل اصلي اکاونټ کې کمپلیټ کړی، نو دا مې همداسې تاسو ته وښوده. ښه دریم ټاسک یې چې دی کمپلیټ کوئ میشنونه، د سپانسر د برخې میشنونه کمپلیټ کوئ. دا اوس چیرته دي؟ بیک به راشئ تاسو، بیا به بیک راشئ. دلته به په دا مایننګ برخه کلیک کوئ او دلته به راشئ دا میشن ته. دا ګورئ میشن ته به راشئ ملګرو. دغلته لاندې میشن ته لاندې به راشو. لاندې دغه ګورئ سپانسر د برخې دغه ټاسکونه به تاسو ټول کمپلیټ کوئ. ورته اسانه دي، کمپلیټ کېږي. مثال دا ګورئ ویډیو وګوره او دا وکړو هغه وکړو. صرف په تاسو کلیک کوئ، دا تاسو ته کمپلیټ کېږي د سپانسر د برخې ټاسکونه. نو د مثال په ډول ما په دې یو کلیک بیرته به راشو. دلته ګورئ کمپلیټ شو. نو په دې ډول تاسو باید دا ټول کمپلیټ کړئ. چې کمپلیټ یې کړئ دا ډول تاسو ته ټیک مار درکوي. ښه دا خو هم کمپلیټ شول. صحیح ده، بیرته راځم. دریم ټاسک هم وشو. راځم 4م ټاسک تاسو ته په دې کلیک کوم. 4م ټاسک څه وایي؟ دی وایي چې یو دانه ټرانزیکشن وکوئ د ټون. یو دانه ټرانزیکشن به څنګه کوو؟ دې څخه بیک وځو. بیا بیک وځو، په دې مایننګ برخه کلیک کوو. چې مایننګ برخه باندې مو کلیک کړه ملګرو، دلته به تاسو څه کوئ؟ راوشئ دغه کالیکټ آپشن به ووهئ. فعلا د ما کالیکټ نه ده رسېدلی. دا ګورئ کالیکټ کوی نه شم، خو تاسو به دا یو ټرانزیکشن څنګه کوئ؟ کالیکټ به ووهئ. بیا تاسو ته 2 آپشنه درکوي ملګرو. دا یو چې د فری کلیم ده او دا یو چې د ټون په بدل کې کلیم ده، چې ډبل ټوکن هم درکوي. تاسو به دغه ټون والا انتخاب کړئ. دا چې انتخاب کړئ تاسو ټون کیپر ته بوځئ. هلته تاسو نه صرف 1 سنټ ټون کوین کټ کوئ او دغه ټرانزیکشن تاسو ته هم کمپلیټ کېږي. نو دا په دون اسانۍ صرف په 1 سنټ مصرف سره دا 4م ټاسک کمپلیټ کېږي. ښه چې دا ټاسک مو هم کمپلیټ کړلو ملګرو، 4 واړه ټاسکونه هم کمپلیټ کړل. دلته به بیا تاسو ته دا ډول کمپلیټ ولیکي لکه څنګه چې ما ترسره کړی. دا چې درته ولیکو اوس به راځو خپل ټوکن به څنګه ویډرا کوو. ښه
چې ټاسک کمپلیټ شو دلته به ملګرو تاسو دوه ډوله ویډرا کوی شئ، یو ایکسچینج یا صرافیو ته او یو ویلټ ته. چې صرافۍ آپشن ښه ده، په دې به کلیک کوئ او لاندې به سلیکټ ووهئ. دا چې موږ دا ډول آپشن راځي دغه 4 صرافیو ته تاسو ویډرا کوی شئ، چې زما په نظر بهتره زموږ او تاسو لپاره میګزي صرافي ده. په میګزي به کلیک کوئ، لاندې به سلیکټ ووهئ. دا چې مو وهه دا ډول صفحه راځي، دلته به دا آپشن ووهئ. چې دا مو هم ووهه دا ډول یو صفحه راځي. اوس به میګزي صرافي ته لاړ شئ، لومړی به یو آی ډي د میګزي راواخلئ، بیا د ډیپوزیټ ادرس، بیا میمو کوډ. دا به له کوم ځای راخلو راځئ زه اوس تاسو ته ښیم. میګزي صرافۍ چې مو راوازه کړه، لومړی به پورته په دغه کونج کې دا ګورئ یو سړي غوندې نښه ده، په دې به کلیک کوو. دلته ګورئ یو آی ډي لیکل شوې ده، دا لاندې ګورئ شناسه یا آی ډي، په دې به کلیک کوئ، دا به کاپي کوئ. صحیح ده. دا چې مو کاپي کړلو دغه لومړی ځای کې به همدغه آی ډي تاسو ورکوئ. صحیح ده. ګورئ یو آی ډي سی لیکلې، په دې ځای کې به دا آی ډي ورکوئ. آی ډي چې مو ورکړه راځو اوس ادرس راخلو. دومه خانه کې د ادرس د راخیستو لپاره تاسو به څه کوئ، بیرته به میګزي ایکسچینج ته راشئ، د نه به بیک شئ، د ویلټ برخې ته به راشئ، پورته به په دغه ویریز یا ډیپوزیټ باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې چې مو کلیک واخیست ملګرو، دلته به دا لومړنی آپشن ووهئ، دا ګورئ، او په دا سرچ کې به ورته تاسو ویرټ ولیکئ. ویرټ به سرچ کوئ، همدا یو به کلیک کوئ، او دلته به په دغه آپشن په دا شین رنګ کلیک کوئ. دلته تاسو ته یو ادرس او یو میمو کوډ درکوي. لومړی به دا ادرس کاپي کوئ، دا به ځان سره واخلئ، بیرته به لاړ شئ. مثال څنګه دغه دومه خانه کې به دا ادرس ورکوئ. صحیح، ډیپوزیټ ادرس. دا چې مو ورکوو، اوس به بیا میګزي ته راشئ، دلته ګورئ میمو، دغه میمو کوډ ده، دا به هم کاپي کوئ او څنګه به وکړئ، بیرته به راشئ په دې دریم ځای کې دا ګورئ میمو، دا به هم ورکوئ. او چې ټول مو ورکړلو بیا به دا لاندې ورته سینډ آپشن ووهئ. سینډ چې مو ووهلو ستاسو ډیپوزیټ نور څنګه کیږي، میګزي صرافي ته ترسره کیږي. دا زما په شان دا ګورئ، میګزي صرافي ته ستاسو ډیپوزیټ ترسره کیږي، او سبا نه تر بل سبا پورې ستاسو ټوکن تاسو ته در رسیږي. بیا کولی شئ چې همدغلته یې نغد یا خرڅ کړئ یا یو ایس ډي ټي ته بدل کړئ.